څلور لنډ تازه او ډیر زیات مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا څلور خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ او په اخره کې خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا د نیویارک ټایمز د تورونو په اړه ویلي ولسمشر غني نه بلکې څلور نور عوامل دي چې خبرې ځنډولې دي. هغه وایي چې د جګړې تاوتریخوالی په دریځونو کې د نرمښت نشتون، د سرتاسري اوربند په اړه د افغانانو او نړیوالو غوښتنې له پامه غورځول، په ټوله کې د یو اړخ لخوا د ارادې او روحیې نشتون د خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوهم خبر: سعودي عربستان یو ځل بیا ویلي دی چې له خپل هوایي حریم به د اسرائیلو تجارتي پروازونو ته اجازه ورکړي. دا خبرې د ټرمپ د سلاکار جواد کوشنر او سعودي عربستان د ولیعهد بن سلمان ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې شوي دي. دریم خبر: د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو تازه ټلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د سیمې پر روان وضعیت ټلیفوني خبرې کړې دي او جواد ظریف یو ځل بیا افغان لور ته په افغانستان کې د خپلې پروسې د ایران د ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکړی دی او همدا ډول یې په افغانستان کې وروستی تاوتریخوالی هم د اندېښنې وړ بللی دی. او اخیری خبر دا چې د عامه روغتیا نومان وزیر احمد جوا عثماني ولسي جرګې ته ویلي دي چې په روان کال کې د پولیو 50 پیښې ثبت شوي چې د نورو کلونو په پرتله دا پیښې مخ په لوړېدو او د اندېښنې وړ دي. ښاغلي عثماني وویل له پولیو سره د مبارزې په برخه کې په کلني ډول 100 میلیونه ډالره په مبهم ډول لګول کیږي او د مدیریت برخه کې خورا ستونزې وي چې له دې وروسته به د عامه روغتیا وزارت له ټولو مرستندویه موسسو سره په همغږۍ له پولیو سره د مبارزې رهبرۍ په غاړه واخلي او په دې برخه کې به ټولې ستونزې حل کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان 40 سلنه وګړي روغتیایي اساسي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په دې اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین مه هیروئ. تر بیا و بلې ویډیو د خدای پامان.